قدرمنو لیدونکو همدا اوس یو ویډیو چې په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده چې پکې ښکاري یو هلاک په هوټل کې له یوې جنۍ سره غلط او فحشه عمل کوي. دغه ویډیو د دغه هوټل د سی سی ټي وي کمرې په واسطه ریکارډ شوې ده او بیا د دغه هوټل کوم کارکونکي په سوشل میډیا اپلوډ کړې ده او ښه ډیره وایرل شوې ده. ملګرو په ویډیو کې تر پایه سره پاتې شئ چې په همدې ویډیو کې د دوی د همدغه غلط کار ویډیو هم درښایم او په اړه نور پوره معلومات هم درکوم. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې که تر اوسه تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو دغه ویډیو د یو هوټل په حال کې له یو هلک او جنۍ څخه ریکارډ شوې ده. کله چې دغه هلک او جنۍ د دغه هوټل حال ته راننوځي نو دوی فکر کوي چې دلته هیڅوک هم نشته او دوی سمدستي په داسې او ناروا فحشه او ګنده عمل شروع کوي. خو دوی ته دا معلومه نه ده چې د دې هوټل په حال کې سی سی ټي وي کیمره هم لګېدلې ده او زموږ دغه غلط کار به ریکارډ کړي. داسې ښکاري چې دغه هلاک او جنۍ د یو بل ملګري دي او دغه هوټل ته د خوراک کولو لپاره راغلي دي. خو کله چې دوی په حال راننوځي نو دوی هم د دې موقع څخه استفاده کوي چې څوک نشته نو سمدستي د یو بل سره په غلط کار شروع کوي. ملګرو په دغه ویډیو کې داسې ښکاري چې دغه هلک او جنۍ دواړه ټیک ټاکران دي او داسې ناروا او غلط عمل یې کړی ځکه چې د نن سبا ټیک ټاکران هلکان او جنۍ ښکاره په ټیک ټاک دومره غلط او فحاش حرکات کوي چې خلک یې په لیدو هم شرمیږي. ملګرو نن سبا د ټیک ټاک جنکیو او هلکانو دومره خراب کارونه شروع کړي دي زه نه پوهېږم چې دوی په خپل کور کې مور پلار او یا هم ورونه لري او که نه. دوی په خپل سر له خپلو کورونو څخه راوځي او د خپلو ملګرو سره په هر ډول هوټلونو کې شپې کوي چې بیا وروسته انجام داسې وي چې خرابه ویډیو لیک شي او د ټولې کورنۍ نوم او عزت لا خاورو سره خاورې کړي. ملګرو په دې ویډیو کې ښکاري چې کله دغه هلک له همدې جنۍ سره دغه غلط کار کوي نو د جنۍ لخوا د هلک مقابل کې هیڅ ریاکشن یا عکس العمل نه ښکاري. نو د جنۍ له همدې حرکات څخه دا واضح ښکاري لا هلک سره ښه په رضایت همدا کار کوي. ملګرو د دوی دواړو دغه ویډیو ډیره لوڅه او فحاشه ده چې د یوټیوب د پالیسي په وجې دلته موږ له تاسو سره نسو شیر کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ورور یا ملګري په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ به یې تاسو ته درولېږو. د نورو داسې وایرل شوو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.